ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه به یوه شېبه منتظر شم چې دوستان را سره مل شي او همداشان د غږ هم تاسو اورئ، دا به لږ ارام شي، بیا به خبرې وکړو. په زموږ موضوع ده په جرمني کې د موټر چلولو لایسنس څه ډول اخیستلی شو. دا بېشکه چې سخته موضوع ده، خصوصا د نویو راغلو کسانو لپاره او له دې سره ډېر کسان ستونزې لري. دا غږ مزاحمت کوي، یوه شېبه منتظر کېږو چې دا غږ بند شي. دلته زموږ دفتر ته کلیسا نږدې ده، نو دا زنګ یې کله ناکله کړنګېږي. ښه، هیله ده تر هغو پورې که وکړای شئ که ممکن وي دا ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم له دې معلوماتو نه برخمن شي. او یو بله یادونه چې باید وکړم، ځینې دوستانو ته ممکن هر وخت زموږ ویډیوګانې، لینکونه او معلوماتو څپرکي چې موږ خپروو هغه ورته ښکاره نه شي. نو ښه به دا وي چې تاسو وخت په وخت راشئ، دلته موږ ته کومنټ وکړئ، لایک ورکړئ او زموږ معلومات د دوستانو سره شریک کړئ، بیا به همیشه تاسو زموږ معلومات ترلاسه کوئ. ښه، مهمه موضوع چې نن زموږ په دې اونۍ کې د بحث موضوع هغه د موټر چلولو لایسنس دی چې جرمني کې څه ډول ترلاسه کولی شو. د جرمني د موټر چلولو د لایسنس د ترلاسه کولو لپاره زموږ د افغانانو یا خصوصا د بهرنیانو کوم څوک چې د نورو هېوادونو راځي، یوه اسانه لارې دا ده چې دوی د خپل وطن لایسنس دلته په جرمني لایسنس باندې بدل کړي، چې دې پروسې ته هنډبوک وایي. دغه تر ټولو اسانه لاره ده، خو دا چې څنګه کېږي دا به زه وروسته تاسو ته روښانه کړم. او یو بله مهمه موضوع چې په اول کې باید یادونه وکړم هغه دا ده چې متاسفانه په پښتو او فارسي ژبه د تیوري ازموینه نشو ورکولی. دلته یوازې په جرمني ژبه، په انګلیسي او څو نورو ژبو چې اوس تېرو کلو کې په ځینو ایالتونو کې عربي ژبې ته هم اجازه ورکړې چې هغوی په عربي ژبه هم ازموینه ترسره کړي، په نورو ژبو نشته. او له بده مرغه په پښتو ژبه کوم سوالونه، پوښتنې چې دي 1,100 پوښتنې شاوخوا، هغه هم چا نه دي ژباړلې، ګرچې کال په کال نوي کېږي، ځینې پوښتنې نوې هم پکې ورزیاتېږي. دا هڅه هم چا نه ده کړې، خو که اوس څوک وکړای شي چې لږ وخت ورکړي او دا پوښتنې وژباړي پښتو ته، نو دا به یو ډېر ستر کار وي. ممکن دا په یو ګروپي شکل وشي، ډېر کسان یو ځای شي سره. خو که چیرې سړی په بله ژبه زده هم کړي، باید امتحان یا ازموینه په انګلیسي یا په جرمني ژبه ورکړي. اوس راځو دې ته چې د خپل وطن لایسنس څه ډول دلته بدلولی شو په جرمني په لایسنس. دا یو ډېره نظر هغه نورې پروسې ته اسانه طریقه ده او ډېره غوره ده. او زه باور لرم چې موږ تاسو ډېر ځوانان اکثره په افغانستان کې موټر چلول زده وو، ګرچې قوانین ډېر توپیر کوي، خو لایسنس به درلود. که کولی شئ هغه خپل لایسنس هلته مو درلود راویې غواړئ او دلته یې بدل کړئ. دا کار ډېرې ګټې لري، چې یوې دا دی چې تاسو په هغه جبري صنفونه چې د کورسونو دي په هغې کې نه کېنول کېږئ. یو بل دا دی چې هغه امتحاني دوره چې بیا وروسته د لایسنس د اخیستلو نه وي، هغې نه معاف کېږئ، بیا تاسو یو عادي لایسنس لرئ. د دې دپاره چې خپل لایسنس بدل کړو باید څه وشي؟ د دې کار دپاره بیا هم موږ که چیرې لایسنس ولرو هم دوه کاره کېږي، چې هغه تیوري ازموینه او عملي ازموینه دي. خو یوازې ښه والی دا دی چې بیا په تاسو باندې هغه جبري ساعتونه د کورس چې دي هغه نشته او مصرف مو ډېر زیات کمیږي. د دې پروسې پیل اول د تاسو د لایسنس د ژباړې نه کېږي، چې هغه د پښتو، فارسي یا هرې ژبه باندې چې په افغانستان کې مو اخیستی وي، هغه لایسنس په جرمني ژبه وژباړئ. دا به په یوه رسمي دفتر کې کوئ، کوم دفترونه چې ټاپه ولري رسمي، ممکن له 10 نه تر 50 یورو هغوی پیسې واخلي. دا به ترجمه کوئ، دا به ځان سره لرئ. او څو نور سندونه دي چې هغه باید تاسو ولرئ، لکه پیژندنې کارت یا پاسپورت او د انمیلډونګ د جرمني کې د ثبتېدلو سند، هغه باید ځان سره ولرئ. یو بایومتریک انځور چې د پاسپورت دپاره عموماً پکارېږي، هغه باید واخلئ.
او د سترګو ازموینه باید وکړئ چې سترګې مو سمې وي، کار کوي، یا عینکو ته اړتیا لري. که چیرې عینکو ته اړتیا وه بیا هغه د ډاکټر نه به هغه نسخه هم باید درسره وي. او په لومړنیو مرستو کې لومړنیو طبي مرستو سند هغه چې تاسو ته لومړنۍ صحي مرستې درښیي چې د چا سره څنګه مرسته وکړئ. که چیرې څوک زړه یې ولاړ وي، یو څوک په ټکر کې خوږ شوي وي، د هغو وینه څنګه بندوو، هغو ته څنګه تنفس ورکوو، د هغو زړه بیرته څنګه په حرکت راولو. د دې یو شپږ اووه ساعته درس وي په ټولو ښارو کې شته، دا به هم دې سند به هم اخلئ او ورسره دغه ټول اسناد به وړئ. هغه د لایسنس کومه اداره چې د کوم چې جرمني لایسنسونه ورکوي هغو ته به ځئ، دا سندونه به وړئ، دونه به غوښتنه کړئ چې تاسو ته د لایسنس د بدلولو لپاره بل سند درکړي. هغوی بیا تاسو ته وخت درکوي او دا وخت بیا په هر ایالت کې توپیر کوي. مثلا په برلین کې چې زه خبرېږم ممکن تر 12 اونیو وخت ونیسي کله چې تاسو د ټول سندونه یوسئ، له 12 اونیو ممکن تر دې زیات وخت ونیسي. خو په ځینو نورو ایالتونو وړو ښارونو کې بیا دا وخت ډېر کم دی، ممکن یوه هفته یا 2 هفتې وخت ونیسي. نو که چیرې تاسو په وړو ښارونو کې یاست ښه چانس همدغه دی چې لایسنس مو همالته زر تر زره بدل کړئ او اقدام وکړئ. خو په یاد مو وي چې دا شرایط د بي کلاس لایسنس دپاره دي چې د عادي موټر واړه موټر تاسو کولی شئ پرې وچلوئ. که غواړئ غټ موټر وچلوئ لکه لارۍ، بس او دا نور، د هغې لپاره بیا ځینې نور شرایط دي چې هغه بیا یو څه سخت دي. که چیرې په دې اړه زیات معلوماتو ته اړتیا وه دلته کامنټ کې ولیکئ، زه بیا پوښتنو ته ځوابونه ورکوم. ښه، که څوک غواړي لایسنس په لومړي ځل ترسره کړي، بیخي ترلاسه کړي، تر اوسه یې موټر چلولی نه وي، د هغوی ضرور ده چې باید په کورسونو کې ګډون وکړي چې هغلته د کورسونو مختلف تعداد دی. په هر ښار کې دا توپیر کوي. هغوی ته به ورځي، منظم به په صنفو کې کینی چې اکثره وخت یې کیدای شي د ماښام کورسونه ونیسئ، یا په ځینو ځایونو کې د رخصتۍ په ورځو شنبې او یکشنبې هم دا کورسونه شته. هغلته به ورځئ، بیا د هغو د فراغت سند هغه به هم له ځان سره وړئ. کوم مخکیني اسناد چې ما یاد کړل هغه به هم ټول در سره وي. بیا به ځئ هغه د لایسنسونو د ثبت اداره چې ده هغو ته به وړئ. نو بیا به هغوی د ازموینې یا د امتحان اجازه درکوي. بیا به لومړی تیوري ازموینه ورکوئ، که په هغې کې کامیاب شوئ بیا به ورځئ عملي ازموینه به ورکوئ او د هغې نه وروسته به تاسو لایسنس اخیستلی شئ. دوستانو ډېر پوښتلي وو چې د دې قیمت څومره دی. قیمتونه یې په معمول ډول که څوک د خپل د وطن لایسنس یا د افغانستان لایسنس بدلوي، د هغو قیمت ډېر لګښت نه پرې راځي. ممکن له 200-300 نه تر 500-600 مصرف پرې راشي. هغه هم که څوک وغواړي چې بیا 2-3 ساعته خپله بیا پریکټس وکړي چې ممکن د تېرو کلونو کې موټر نه وي چلولی، خو په خپله په ازموینه ډېر لږ پیسې راځي او هغه د تشویش وړ نه دي. خو که څوک وغواړي چې نوی لایسنس واخلي، د هغو دپاره بیا دا قیمتونه ډېر لوړېږي، ځکه دوی اړ دي چې په هغه کورسونو کې چې د عملي زده کړې ترلاسه کوي هغلته پیسې ورکړي. ممکن تاسو به پوهیږئ چې دلته بیا هر ساعت باندې دوی له 40 نه تر 500 یورو اخلي چې تاسو موټر چلوئ او هر ساعت یې 45 دقیقې حسابیږي. نو ممکن تاسو 20-30 یا دې نه زیات ساعتونه عملي زده کړو ته اړتیا ولرئ. بیا به ځئ موټر به د هغه د فرشولې د استادانو تر نظر لاندې چلوئ، هغوی به مو بلدوي د هر څه سره. بیا به ځئ ازموینه به ورکوئ. اوس به لومړی د تیوري ازموینې په اړه درته وایم چې څه ډول ورکولی شئ. تیوري ازموینه په جرمني، انګلیسي، فرانسوي، یوناني، ایټالوي، پولنډي، پرتګالي، رومانیایي، روسي، کرواسیایي، اسپانوي، ترکي او په ځینو ایالتونو کې په عربي ژبه شته. په دغو ژبو کولی شئ که تاسو وکړی شئ سوالونه حل کړئ، ورشئ ازموینه ورکړئ. او ښه والی دغه دی چې د تیوري سوالونه سړی په خپلو موبایلونو یا کمپیوټر کې یا په کور کې په سی ډي کې کتلی ولولی شي. او یو لاره یې دغه ده د اسانه زده کولو لپاره. که زه پوهېږم چې هغه د هغو جرمني ډېره سخته ده، په کومه ژبه، په مسلکي ژبه چې لیکل شوي، د هغو زده کول وخت غواړي او اسانه نه دي.
ځینې کسان داسې کوي چې هغه غلط او صحیح سوالونه په نښه کوي، بیا ځي ازموینه ورکوي. خو ښه دا ده چې تاسو د سوالونو په محتوا ځان پوه کړئ، ځکه دا ټول قوانین دي مثلا په هغو کې لیکل شوي وي چې تاسو په یوه عمومي سړک ځئ، د سړک ښي لاس یا چپ لاس ته د موټر درول اجازه شته که نه؟ په هغې کې بیا ځوابونه شته چې هو یا نه، بیا یا نښې وي ورسره. که چیرې تاسو په دې شیانو پوه نه شئ او یوازې داسې زده کړئ چې صحیح کوم دی غلط کوم دی میخانیک زده کړئ، نو بیا ممکن تاسو د عملي ازموینې په وخت کې له ستونزې سره مخ شئ، یا ممکن بیا چې کله لایسنس واخلئ کومه ورځ غلطي وکړئ هغه مو صحیح نه وي زده کړي، ممکن بیا جریمه شئ او تاسو پوهېږئ که چیرې جریمې ډېرې شي او ته پوینټونه زیات شي، بیا تاسو نه لایسنس اخلي، بیا مجبور یې چې بیا د سره د ټوله پروسه طی کړئ. نو ښه دغه ده چې سړی په سوالونو باندې ځان پوه کړي. یو ښه والی دا دی چې دا کومې ژبې چې ما یادې کړې په دغه ټولو ژبو اپلیکیشنونه شته. د دې سره زموږ ډېر دوستان په فارسي ژبه هم پوهېږي، کولی شي په فارسي ژبه د دې زیات معلومات په یوټیوب کې ومومي یا نورو ویب سایټو کې، او همدا ډول اپلیکیشنونه هم شته. خو زه ډېر هیله یم چې زموږ دوستان وکړی شي دا سوالونه ټول په پښتو ژبه ترجمه کړي، او دا به د افغانانو د پښتنو دپاره یو ډېره ستره لاسته راوړنه وي. دلته یو ګران راشد چې د پښتو دپاره ډېر خدمت کوي، دا یو ملګري زه وینم همیشه د ویلي دي چې زه ژباړې لپاره چمتو یم، خو جرمني ژبه مې نه ده زده. خو ښه والی دا دی چې په انګلیسي نورو ژبو هم دا ټول سوالونه شته. که وکړی شي یو ټیم جوړ شي او دغه پوښتنې ترجمه کړی شي، بیا یې سړی مقایسه کړي د اصلي سوالو سره، ممکن هم ګټورې وي هم بیا ازموینه اسانه شي. او کله چې بیا سوالونه خو ممکن 1100 سوالونه وي چې دا ټول به تاسو زده کوئ، او د دې جملې نه بیا 10 سوالونه په امتحان کې راځي. 10 سوالونه که چیرې صحیح حل کوئ 110 نمرې لري. که چیرې تاسو 100 نمرې یوسئ بریالي یئ، خو که چیرې تر هغو 101 نمرې یوسئ بریالي یئ، خو که 100 نمرې یوسئ بیا ناکام بلل کیږئ. په دې سوالو کې ځینې چې دي ځوابونه یې 15 نمرې لري، ځینې 4، ځینې 3، ځینې 2. نو که چیرې تاسو 2 داسې سوالونه غلط کړئ چې د هغو نمرې 15 وي او 100 نمرې یوسئ، نو تاسو بیا باید ازموینه 14 شپې یا 2 اونۍ بعد بیا تکرار کړئ. نو ښه دا ده چې سړی ښه ځان پوه کړي، خصوصا هغه سوالونه چې 15 نمرې لري، او هغه داسې سوالونه دي چې دوی فکر کوي چې دا د خلکو د ژوند دپاره خطر دی. مثلا ماشومان په سړک روان دي، ته مغې خواته روان یې، دوی هلته لوبې کوي، ته باید څه وکړې؟ هغلته بیا په ځوابو کې راځي چې بریک کې سملاسي، په خپل سپیډ ځې، سپیډ کموي، څه کړې؟ دا رقم سوالونه چې دي د نمرې ډېرې دي او دا په امتحان کې راځي اکثره وخت. او که چیرې د دې ډول نه 2 غلط کوي بیا تاسو ناکامیږئ. یو ښه والی بل چې د سوالو په اړه دلته شته هغه دا دی چې ډېر سوالونه چې دي تکراري وي، یوازې هغه آپشنونه، هغه ټاکنې چې دي د اول او دوم درېیم هغه ځایونه سره بدلیږي. نو تاسو کولی شئ چې ډېر وخت یو سوال زده کړئ، هغه بیا 5-6 ځله هماغه ډول تکرار درته مخې ته راشي. خو دومره د تشویش وړ یې مه بولئ لکه څومره چې خلک شکایت کوي. که هڅه وشي، کوشش وشي، همداسې د ورځې مثلا که څوک 100 سواله زده کړي یا 10 سواله زده کړي، ممکن دا ډېر په اسانۍ زر یې ختم کړي. که هغه کسان چې په انګلیسي او جرمني ژبو سم نه پوهېږي، که دغه په 1 کال کې دا سوالونه ختم کړي او لایسنس واخیستی شي، دا د کاره غټه لاسته راوړنه ده. بیړه به نه کړئ، حوصله به کړئ، او دا کار وخت غواړي. ښه، بله موضوع چې ده، که چیرې تاسو نظري ازموینه ورکوئ، لکه مخکې مې چې وویل، هغه د پورشاین د ثبت ادارې ته به ځئ چې هغوی دا لایسنس ورکوي. هغوی بیا تاسو ته په پوسټ کې یو خط رالیږي، هغې کې بیا هغه تایید شوي وي چې تاسو ازموینه ورکولی شئ. بیا به د ازموینې رسمي ادارو ته ځئ، ډکرا او فکر کوم څو نورې ادارې هم شته، خو هغلته اکثره وخت په خپله خط کې په نښه شوي وي چې تاسو چېرته امتحان دپاره ولاړ شئ. هغو ته به ځئ، امتحان به ورکوئ، هغه بیا تاسو ته هغه بریالیک درکوي چې بریالي شوئ، سند درکوي. او کله چې دا واخلئ، بیا هغه خپل زوړ لایسنس او دا بریالیک دا ټول به وړئ د ثبت ادارې ته د لایسنس دپاره. هغوی ستاسو زوړ لایسنس اخلي، نوی لایسنس درکوي، او دا بیا د 15 کالو دپاره معتبر دی که چیرې تاسو کومه غلطي ونه کړئ. ښه والی دا دی چې وخت یې ډېر زیات دی
خو که چیرې څوک غلطۍ وکړي یا پوینټونه ورته اضافه کېږي په ډېرو خطرناکو غلطیو کې چیرې اتو ته ورسي بیا لایسنس درنه اخلي. او د دې نظري ازموینې یا تیوري اگزام چې دی دا د یوه کال دپاره معتبر دی. که چیرې تاسو یو کال امتحان ورکړئ بیا یو کال وخت لرئ چې بیا عملي امتحان هم ورکړئ او لایسنس ترلاسه کړئ. یعنی د نظري امتحان تیوري امتحان نه وروسته تر یوه کاله پورې باید د عملي امتحان هم بشپړ شي. که ونه شو تاسو اړ چې دا پروسه د سره طی کړئ او بیا د سره امتحان ورکړئ. او عملي ازموینه چې دا هم امره سخته نه ده. یو ښه والی دا دی چې خلک هسې شکایت کوي، خو څومره چې ما تجربه ده او خبرېږم د دې ځای خلک امتحان اخیستونکي اکثره یې په دې پوهېږي چې دا خلک نوي راغلي د ژبې کلتور او د حالات سره بلد نه دي، ممکن وارخطا وي، هغه دغه شیان په نظر کې نیسي، ډېر جدي نه نیسي اکثره وخت تر هغه وخته چې تاسو ډېره ستره غلطي ونه کړئ. نو کوشش وکړئ چې امتحان ورکړئ. یوه تجربه چې یو دوست ماته ووي هغه دغه ده چې اول ځل دپاره ورشئ په فرشوله کې دغه د زده کړو د ډریورۍ د زده کړو ښوونځی چې دی په دې کې مثلا د 10 ساعتو دپاره وخت واخلئ چې تاسو غواړئ 10 ساعته ډریوري وکړئ. کله مو چې 10 ساعته ډریوري وکړه بیا ورشئ امتحان ورکړئ. ممکن بیا تاسو د امتحان کې معلوم شي درته چې څومره مشکلات لرئ. کله چې په دې امتحان کې ناکام شئ، که چیرې ناکام شئ بیا 14 شپې په دې کې هم وخت لرئ چې بیا دویم ځل امتحان ورکړئ. نو تاسو به دلته ځان درته معلوم شي چې څومره کمبودیانې لرئ، څه باید وکړئ، څه باید زده کړئ. نو بیا د دې دپاره یو 10 یا 15 ساعته نور هم تمرین وکړئ په هماغه فرشوله کې، بیا ولاړ شئ دویم ځل امتحان ورکړئ. زه باوري یم چې تاسو به کامیابېږئ. دا یوه ښه طریقه ده. او د امتحان چې وي هغه ډېر وخت نه نیسي، 10 نه تر 15 دقیقو وي، خو هغه امتحان اخیستونکی چې دی هغه تاسو حالت ته ګوري چې تاسو څومره باید موټر وچلوئ. هغه مو د ښار ساحو ته بیایي، همداسې اتوبان او نورو ساحو ته چې ورته اړتیا وي هلته مو بیایي او تاسو باندې ډریوري کوي. ښه، او یو شي ته مو پام وي چې ممکن تاسو مخکې مې لکه یادونه چې وکړه د لایسنس د لاسه ورکولو امکان هم شته چې برلین وي د شیلډر والډ یا د ترافیکي نښو ځنګل په نوم یادېږي. نښې بیخي ډېرې دي، په نښو باندې به ځان پوهوئ. ممکن که غلطۍ وکړئ او لایسنس درس که واخیستل شي بیا یې بېرته لاسته راوړل یو څه جنجالي وي. اوس راځم د تاسو پوښتنو ته. دوستانو پوښتنې کړې وې مخکې چې هغو کې یو عبدالمصور تکل په نوم یو ورور و، هغه ویلي چې په څو ژبو شته خو په پښتو ژبه نشته او پلان هم نشته. ما خو مخکې وویل چې پلان همدغه دی چې باید دوستان خپله هڅه وکړي، پښتو دپاره خپله کار وکړي، مټې راونغاړي، دا شی پښتو کړي. بیا سړی کولی شي چې زده یې کړي په پښتو، هغه محتوا ترلاسه کړي، بیا کولی شي امتحان ورته اسانه شي. خو تر اوسه په پښتو ژبه دلته نشته، یوازې په عربي ژبه په عامو ژبو نه چې هلته دود دي د مهاجرو په عربي او ترکي شته، په پښتو فارسي نشته. نو د دې مشکل حل به شاید ډېر وخت وغواړي او اوس به ممکن نه وي. او دوی د دې دپاره دا کار کوي چې دا خلک دغه شی باید زده کړي، په قوانینو پوه شي، ځکه د افغانستان یا د اسیا او د اروپا قوانین بیا ترافیکي قوانین چې د خلکو ژوند ورسره تړلی دا ډېر مهم دي. نو دوی ډېر خلک هڅوي چې دا ټول سوالونه زده کړي ولولي. او دا سوالونه داسې نه دي چې یوازې سوالونه دي، دا په عمل کې درس هم دی. دا یو وړ او سبیلډونګ حسابېږي. که تاسو متوجه شئ په دې کې تاسو ډېر څه زده کولی شئ. وبخئ. ښه، بل ورور ویلي دي ارمان خان اچکزی که څوک د تیوري ازموینه ورکړي نو څومره موده کې به سړی عملي ازموینه ورکړي. کله چې تاسو ته د تیوري نتیجه راغله نو بېرته د څو ورځو په دوران کې عملي ازموینه هم ورکولی شئ. خو تاسو ته باید پام وي چې هغه وخت تاسو په خپل زړه نه شئ ټاکلی، هغه همغه اداره کوم چې ازموینه اخلي درته درکوي. په ځینو ایالتو ځینو ښارو کې چې نفوس خلک ډېر دی هلته ممکن څو شپې وخت وغواړي، څو اونۍ وخت وغواړي. په نورو کې بیا ممکن چې اسانه وي، زر وي، زر وشي. او
د افغانستان لیسنس خو پوښتنه یې بیا هم کړې وه، هغه هم ما درته وویل چې هغه لیسنس که څوک ولري او راشي دلته یې بدل کړي، دا تر ټولو غوره کار دی، ښه کار دی. بل ورور ویلي دي چې هغه هم فکر کوم دی چې ګزي صاحب ویلي وو چې په څومره موده کې باید د موټر چلولو لیسنس ترلاسه کړي، بس له دې چې سړی خپل ځان موټر چلولو ادارې کې ثبت کړي. دا مې هم درته وویل چې په ډېرو ایالاتو کې فرق کوي. مثلا برلین کې چې د ځان ثبت کړ 12 اونۍ وخت درکوي، یا ممکن د دې نه هم ډېر وخت یا 3 میاشتې وخت واخلي چې بیا تاسو پر ځواب راشي، بیا به امتحان ورکوئ، ممکن 15 شل شپې یوه میاشت هغه وخت واخلي، نو وخت ډېر غواړي. نو هر څومره زر چې کولی شئ دا کار وکړئ، خو په یاد مو وي چې لیسنس مو چې د افغانستان نه راوړئ یا مو راوړئ باید معتبر وي، یعنې وخت ولري. که مو پخوا اخیستی وي اوس باید تمدید شوی وي، او که مو نوی په د 2-3 کلو کې اخیستی وي، تاسو به خبر یې د افغانستان لیسنسونه د 3 کلو لپاره دي، نو باید وخت یې تېر شوی نه وي یا په نږدې ورځو کې تېر نه شي. مشایبون دپاره سمیع الله ورور پوښتنه کړې وه، همدغه مشایبون پروسه او مشایبون چې ورته وي همدغه ده چې په اول سر کې ما تشریح کړې چې د افغانستان لیسنس په جرمني په لیسنس بدلول دي. او بل ورور شاهد افغان هم ویلي وو چې ارزانه لیسنس څنګه ترلاسه کړو. نو ارزانه لیسنس دا ده چې تاسو په هر ښار کې چې اوسیږئ هلته د مختلفو پارشولونه یا کوم ښوونځي چې دي د زده کړو لپاره د هغو نه قیمتونه واخلئ، هغوی به تاسو ته قیمتونه درکړي. تاسو بیا کولی شئ د هغو نه وټاکئ چې کوم یو د تاسو لپاره مناسب دی. زه غواړم د تاسو کمنټونه هم وګورم. که څه پوښتنې لرئ همدلته شریکې کړئ، او هیله ده چې ویډیو هم له دوستانو سره شریکه کړئ. ښه، او دلته یو بله موضوع چې د څو ورځو کې زموږ په ویب سایټ په خپرونو په لیکنو په ویډیوګانو کې راغلی د فارسي پښتو د هیله ده له دغه ډول کومنټونه ډډه وکړئ. زموږ د ویب سایټ خپرونې، زموږ د ادارې خپرونې په 7 ژبو دي، او موږ ټول مواد په مساوي ډول خپروو، هیڅ ډول د تعصب او د شانو خبره نه ده. هیله ده دا کار مه کوئ، او وطن خو هسې هم تباه دی د همدې خبرو د لاسه. دلته هم چې دا ټولې ستونزې دي د همدې کارو د لاسه جوړېږي. که چیرې تاسو لاس سره ورکړی وای، یو بل سره په یوه خوله وای، هېچا نه شوی کولی تاسو ډیپور کړي یا نور مسایلو ستونزې درته جوړې کړي. نو هیله ده چې د دغې کارونه لاس واخلئ. د ورور بل ویلي آریان افغان چې په فارسي ژبه کولی شو لیسنس امتحان وکړو. نه متاسفانه، خو په فارسي ژبه ځینې ویب سایټونه شته چې هغه معلومات ورکوي، هغه سوالونه یې ترجمه کړي دي، تاسو کولی شئ هغه ولولئ. ښه، زاید بومن ویلي چې هر وخت د تشریح لپاره راځه، ولې نه؟ ډېره مننه د هڅونو نه مو. تاسو هم راځئ، هر وخت دلته کامنټ کوئ، پوښتنې کوئ، حتی کولی شئ چې ټلیفون وکړئ زموږ ادارې ته. موږ به هڅه کوو چې همیشه تاسو ته هغه معلومات چې د تاسو په کار وي درکړو. ګران حشمت علم ویلي سلام ګرانه، تاسو کوم خاص شماره لرئ؟ هو، شمېره همدغه د هنډبوک جرمني ویب سایټ وګورئ، همدغه پاڼه وګورئ، هلته زموږ ټول معلومات، ادرس او شمېره ټول شته. د بل ورور ویلي چې قاضي خان پکتیاوال چې غواړم پښتو باندې لیسنس واخلم. متاسفانه دا ممکنه نه ده، په پښتو ژبه تر اوسه ژباړل شوي نه دي حتی. نو بیا دولت کې چې رسمي چوکاټ کې داخلېږي بیا ډېر وخت نیسي، او ممکن هغه ډېر سخت وي. ښه، د بل ورور ویلي جمعه ګل اساخیل چې ګل شینکن باخ هایمت از شترافور، نه وطن ته پیسې لیږل چې تا په سمې ګټلې وي، خپله په قانوني ډول یې ولېږي، او د ایس فربوتن منع نه دي او نه جریمه کېږي پرې، او څومره چې وغواړئ دغه په اړه څومره لیږلی شو. په دې اړه دقیق معلومات نه لرم، خو که دقیق معلومات مو غوښتل یو ایمیل وکړئ یا موږ ته مسیج وکړئ، بیا معلومات درته پیدا کړو. په فارسي ژبه زده کړې امکان شته؟ تنها وفا ویلي هو، په فارسي ژبه د زده کړې امکان شته، خو به امتحان بیا تاسو نه په جرمني یا انګلیسي یا بله هره ژبه چې غواړئ اخیستل کېږي، هغه کومې چې ما اول کې یادې کړي. ښه دا ده چې په خپله جرمني ژبه یې زده کړئ، هم به د جرمني ژبې پریکټس پکې شوی وي، او هم امتحان بیا درته اسانه وي. سنګر صافي ویلي ممکن ده پښتو د تیوري اپ شامله شي. تیوري اپ کې
شامله شي. ممکن خلک وکړی چې هر څوک چې وکړی چې د وژباړي یو د دې لپاره جلا اپ جوړ کړي. دلته که څوک د موږ سره وي یا تاسو یې پېژنئ دا ویډیو ورسره شریکه کړئ چې هغوی د سوالونه وژباړي، یو اپلیکیشن ورته جوړ کړي. هم د هغوی لپاره ګټه ده، هم د پښتو دپاره یو خدمت. دا به ډېر کسان ممکن هغه ډاونلوډ کړي او ګټه به ترې واخلي. مهم صافي ویلي دي چې زه لیسنس لرم افغاني او هغه ما ترجمه کړو. بیا مې ډاک ته ورته هغه سند راکړو. اوس مې ځان په شله کې شامل کړو. په شله وي چې کولی شي امتحان ورکوي. ښه ده ویلي چې تیوري معاف کا تنها عملي امتحان واخلي. نه متاسفانه ممکنه نه ده، باید دواړه امتحانونه ورکړي. بیا هم ویلي دي فیصل کاکړ ورور چې په پښتو امتحان نشو ورکولی. نه متاسفانه دا ممکنه نه ده. د نورو دوستانو هم دې ته ورته. بل څوک دی نجیب الله اقتاش. سلام ګران، زما سوال دا دی چې زه پاسپورټ نه لرم خو قبول شوی یم. تر اوسه ما قبلۍ کارت نه دی راغلی. کولی شم په درې میاشتو کې اسوایس شایبونه په دې پوښتنه خو صحیح پوه نه شوم، خو که دقیق ولیکئ چې پوښتنه څه ده او یا موږ ته مسیج وکړئ نو موږ به هغه درته حل کړو. بل اکبري مصطفی ویلي کولی چې راته ووایي چې ټول سوالونه څومره دي. ټول سوالونه 13 سوالونه دي او په هغې کې تاسو 110 نمرې لرئ. باید 110 نمرې 101 نمره ترلاسه کړئ. که 100 نمرې هم یوسئ نو ممکن چې ناکام شي. بل د نورو ورونو ویلي چې دغه ټیم کې موږ در سره تیار یو. او سمه ده، دا به ډېر ستر کار وي که دا وژباړل شي. فضل نوري ویلي د ما سره افغانستان لیسنس ورته ورکړی مې یم خو ما باندې 10 تیوري لسره تیوري او ټول لسره وکړو. تیوري امتحان به یې سره ورکوي او دا صحیح ده، او عملي امتحان به مې سره ورکوي. خو هغه جبري درسونه چې دی باید په کورس کې واخلئ څو ساعته 10 20 10 ساعته موټر وچلوي هغه نشته. خو یو شي ته مو پام وي چې د جرمني هر ایالت بیل بیل قوانین لري. په ځینو ایالتونو کې ممکن یو څه استثناءات موجود وي نو هغه مو باید په پام کې وي. د بل ویلي دي الماس ابن امین که دا یو نفر ښه موټر زده وي خو دا موټر چلولو حق نه لري، هغه څنګه کولی شي دا حق ترلاسه کړي؟ زما ته هغوی ته به موټر زده کول کړي. نه هغو ته ممکن ډېر اسانه وي چې موټر چلول یې زده وي. بیا هغه کوم درسونه چې دوی ته په فرشله کې اخلي هغه ورته بیا ډېر وخت نه ورکوي. ممکن هغه 10-15 ساعتو باندې کفایت وکړي. بیا هغه چې پوه شي چې ته موټر چلولی شي په ټولو اصولو پوهېږي بیا اجازه درکوي چې امتحان ورکړي. ښه زه په لومړی ځل تیوري عملي کې بریالی شوم. زما افغاني لیسنس قبول نه کړو. 2050 یورو وشو. په دې اړه زه څه نشم ویلی. زه خپله چې دا تجربه لرم زما لیسنس قبول کړی دی. که لیسنس سم وي څه ستونزه نشته، خو دا په ایالتونو پورې فرق لري او کس چې تصمیم نیسي ځینې وخت ممکن است ترجمه هم درنه ونه غواړي خو ځینې ځایو کې بیا ډېر جدي نیسي دا موضوع. نو ځینې استثناءات ممکن وي. او سپین غر صافی صاحب په خیر راغلی. سلام سید صاحب. تاسو نه هم مننه. کور ودان. تاسو تشویق دی. هیله ده چې ویډیو ټول دوستان له نور ملګرو سره شریکه کړي. ښه د بل ورور چې دا کار به څوک پښتو ته وکړي. د ویلي د بل ورور چې تاسو هم اپلیکیشن جوړ کړئ. موږ به هم هڅه وکړو خو د دې کار ترجمه ډېر وخت غواړي چې متاسفانه زه یوازې یم او دا کار نشم کولی ځکه چې د دفتر کارونه هم دي نو دا لږ جنجال ډېر دی. خو که نور دوستان هڅه وکړي او په ګډه دا کار وکړي ځکه چې سوالونه ډېر زیات 1100 سواله دي تقریبا او بیا نوي کېږي نو دا به ډېر یو ستر کار وي. نو عملي درس حتمي دی د ورور ویلي. عملي درس او که څوک نوی امتحان اخلي وردک جلیل وروره حتما باید عملي درس وي. فکر کوم نور سوالونه به ختم شوي وي خو بیا هم که نورې پوښتنې مو درلودې همدلته یې ولیکئ. زموږ ته یې مسیج کړئ، موږ ته ایمیل کړئ. په رسمي وختونو کې زموږ د دفتر شمیرې ته زنګ ووهئ په فارسي ژبه، پښتو، جرمني، انګلیسي، په فرانسوي، ترکي، عربي. په دې ژبو زموږ دوستان شته چې تاسو ته ځوابونه درکوي. نور مو نو ډېر وخت نه نیسم. هیله ده چې ویډیو بیا هم له دوستانو سره شریکه کړئ. په خدای مو سپارم. ښه وخت.